په اوس څه په ختمه سي بیا نه اشتاته شي دغه سویپلی بیا له کومه خوا رارسې بیا وضعیت یې ویل د منه ته ځان به دوی واچین چې زه ګوتا نه وینم دا بیا له کومه خوا راغلی چیرې خیر زه به ځان واچوم دی به کوم دې درځي دی خو ډېر سپین سترګی سړی زه ګوتا نه وینم ځان مه اچوه پر څټه د پزنم د پوروړي څټه معلومه یې ما چې هغه سپور درکاوی ما ستا څټه نښاني کله سهالته مو شه په سپین سترګي به زه کاږم جو محبت حاجي صاحب خیر یې څنګه ته څنګه سله د ځان کې واچوئ زه ټینشن وم وروره موټرسایکل را خراب سوی بس په ټینشن کې وم سوچ مې نه دی کې در بند سوی که نه چې سټارټولی دغه روغ موټرسایکل دی راودرېدی ته نو څه به کېدل په بیټرۍ کې به یې چارج نه ایښت ما ستا به موټرسایکله کار نشته که شاټېږي که نه شاټېږي ته د زما روپۍ څله دونې وځنډولې ولې د زما روپۍ نه راکوې وروره محبت خانه نه یې لرم دغه موټرسایکل مو هم د حاجي متقي را روان کړي پټرول یې هم ده خوارې کې راواچوو ما هلته یو ځایه به ځان په ورسوم که ما پیسې لرلی زه به اوس پر موټرسایکل سپور وم موټرسایکل مو ډېر خپل ضرورت دی ساته پیسو ما ته خپل موټرسایکل ضرورت دی نو خو نسته خارې نسته شریفه په دغه بانو نه اخلاص زه کور ته درسمه کور نه پیدا کېږي زه پر یوه لیار درځم ته پر بله لیار تللی لکه شیطان نن خدای په لاس راکړی دغه د حاجي متقي موټرسایکل به زه له تا بیایمه ته به په خپله مځکه وفازنې تر ژیره مې نیولی محبت خانه تر ژیره مې نیولی د حاجي متقي موټرسایکل نو مه راځه بیا که خدای راکړې درړه مې کور ته دروازه درته کوم دا یو پوټ ته نن نه یې لکوم پرده سر در خلاص کم دغه رنګه بند یې درځه کشوم دا به ډېره ناجایزه وي محبت خان چې ته به له ما پردی موټرسایکل بیایې اخر ځان د خدای بنده یم ښه اوس د خدای بنده شوې زه یې نه یم بنده او وینده ستړې کلم کور د اوس دا رنګه رامعلوم دی په پټو سترګو درتلی سم د ډېر د تلو په وجه وروره محبت خانه ښه ده راسره کړي دي ښه ده منمه خو بس یو څو شپې وا راته وکړه ستا پور به ورور کور ته درلي درته یم دروازه درته کوم څو شپې وار نه درته کوم دا اوس رستي د موټرسایکل درځه بیا څه په کوې په زوی مړې دونې وچ ودرېدې لکه چنار اوی ښه محبت خانه ته راسه ګشه دی وکړو څنګه به وکړو دی چل به وکړو زما دی اتږي کال به وي 98 که 97 وي ستا د مصر ورور واده وي نو دی راغلی زما پلار ته ودرېدی ویل حاجي صاحب 40,000 روپۍ مې نغدې په کار دي څوک ورته ودرېدی ستا پلار ورته ودرېدی زه خو نه یم ورته درېدلی زما یاد دي زه کوچنی وم زما په پور کې بیا زما د پلار څه کار دی زه خبره درشم خبره واوره ورته ودرېدی ویل 40,000 مې په کار دي د زوی مې واده دی زما پلار ورته وویلې او پلانکی یې ستا د پلار نوم یې په خندا واخیستې ویل او پلانکی یې ستا په اډو خدای خبر ته بیا ماته 40,000 را جوړې کړې بیا ورته ویلې ویل دا 40,000 واخه په زکات یې قبولې کړه زما پلار زکات ورکړي ته اوس ماته په غرونه راکړې زما خبره واوره زما پلار زکات ورکړي زما پلار ورکړي زه یې نه ورکوم 2,000 د راباندې دي 8,000 نور هم ځای پر ځای راواړو کیسه ختمه ده بس راواړو زیاته په دا کې یو منټ هم تګ نشته بس 2,000 د راباندې وي 40,000 مې در باندې وي اته د 2 درس په 2 درس کې ولګېدې د اته نغد چغ دي راواړو زه به یو دغه رنګه موټرسایکل خو نه په اخیستی شم ښه شریفه وروره چې داسې وکړو 2 درس په 2 درس کې ولګېدې پاته سوې 8,000 روپۍ لکه تاسې څونې زه ستړی کړم دغو نیمیات به زه اوس له تا واخلم دغو نیمو نو زه تا ستړی کړم په غور دی نو غیلایده راکړئ خیر هغه نو د پښتانه زکات هغه نو خلاص دي اسانه ده صحیح دی څنګه مې ځان درته خلاص کړي پورونه کاږي هر رنګه پورونه کاږي له شریف